السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي روغ جوړ بس راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه بیا هم انګلیش وکیبلري الفاظ دي بنیادي او ایډوانس دواړه داسې الفاظ چې هغه په ورځني ژوند کې ډېر استعمالیږي او دغه سره جملې هم دي ځکه جملې جوړول بعضې سټوډنټ بیا ورځونه پیژني خو جملې جوړول نه پیژني نو راځئ دغه ورځونه راسره زده کړئ معنا یې ورسره زده کړئ او دغه سره جملې جوړول هم تاسو ته ښه معلومه ده چې وکیبلري د انګریزي هغه زړه دی یعنې یو ژبه پر الفاظو نیمه ولاړه ده که چیرې ستاسو ډېر الفاظ زده وي نو بیا به ستاسو ډېر انګریزي زده وي یوټرس ووم په دې کې بي سایلنټ حرف راوړونکی رحم بچهدانۍ چیرې چې انسان ماشوم اوسیږي د مور په نس کې دې ته وایي د human lives 9 months in the uterus انسان په یوټرس کې 9 میاشتې اوسي فلم بلغم ګړوبې دا جي په دې کې سایلنټ حرف فلم ویل کېږي he spits a lot of film دی ډېر بلغم توکي فلم کیفټریا کیفې کاوخانه چله چیرې چې چای خوړل کېږي sometimes I drink tea in cafeteria ځینې وختونه یا بعضې وختونه زه په کیفې کاوخانه کې چای وخورم په چله کې ethnic نسلي علاقایي it is an ethnic sheep دا یو نسلي پسه دی چې پر یو خاص علاقه یا نسل پورې مربوط دی دا څوک یې حیوان رینټ کرایه its monthly rent is very high د دې میاشتنۍ کرایه ډېره زیاته ده د میاشت کرایه irritate خشمول I have not irritated him دوی ما نه دي خشمولی رمفاټ دفاعي یا دفاعي دیوال داسې دیوال چې هغه د شي دفاع کولی شي This is a rampart castle دا یو دفاعي کلا ده موږ ته کلا ورته وایي دغه کلا هم راځي نه او پوجي ځای کلا کیسل دلته ټي سایلنټ ده کیسټل نه ویل کېږي کیسل آرټسټ یا آرټس په دې کې بیا ټي سایلنټ ده مصور هغه څوک چې د عکسونه کاږي د عکسونه جوړوي د پینټرانه دي دې ته آرټسټ وایي I met with many famous artists ما د ډېرو مشهورو مصورانو سره پینټرانو سره ولیدل مننه دا اوس زموږ سبق الله حافظ